دا ځل خبره ډیره جدي ده او دا بیړنی خبر دی. ټاکر د امریکا یو تر ټولو مشهوره او پوه ژورنالست وایي چې دننه په امریکا کې ځینې خاصې کړۍ د امریکایانو پلان لري چې د 9/11 غوندې یوه بله ستره تروریستي پیښه دننه په امریکا کې پلان کړي تر څو د دې پیښې نه وروسته وشي کولی چې بیا هم په امریکا کې ډیری نور بې ګناه خلک سرکوبه کړي او په دې شکل د ایران په وړاندې کرکه پیدا کړي. او د څنګه چې دا خبر 6 ساعته مخکې خپور که 3 ساعته وروسته یې CIA په ده باندې تور لګولی چې دا خو په اصل کې د ایران جاسوس دی. ټرمپ څو ځلې دا خپل دفتر ته راوستی و او څو ځلې ورته غلط راپورونه ورکړي وه چې له امله یې د بیرته ایران ته جاسوسي کوله او د ده د غلط راپور له امله موږ خامنه‌ای هم وژلی. نو خدای دې خیر کوي ځکه شرایط په یو شکل خرابه ښکاري او د ټرمپ نه لار ورکه ده او دا سړی اوس هر طرف ته لاس اچوي تر څو خپل شوي بد پټ کړي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ راته یې ووایاست.